د پاکستان دوه مخی او شیطانی چلند یو ریښتینی افغان ملای داسې بیانوي. پاکستان د افغانستان په چارو کې او خپل دننه د افغانانو په خاوره کې د امارات د اسلامي بیرغ تر سیوري لاندې ښکاره او بربنډه لاسوهنې کوي. د پاکستان غیر رسمي او جاسوس سفیر منصور احمد خان په خپل افغانستان کې د نورو هیوادونو د سفیرانو سره د افغانستان په باره کې غږېدلی دی. افغان سوداګران یې په خپل سفارت کې په خپل سر میلمانه کړي دي او د سوداګرۍ باره کې ورسره غږېدلی دی. خو له بده مرغه چې د امارات یو رسمي استازی هم پکې نه و. د پاکستان هغه پخوانی ناځوانۍ خو هلته پرېږدئ بلکې د همدې تیرو 9 میاشتو راهیسې پاکستانیانو افغانانو ته د دوست او اسلامي خواخوږۍ تر نامه لاندې تر پخوا څو چنده زیات د سردرد او خورا زیاتې ستونزې پیښې کړي دي. پر تورخم باندې ناروغه افغانان بې پته کیږي. پر بولدک باندې د افغانو ښځو تورسرو او سپین سرو بې عزتي اوج ته رسېدلې ده. په افغانستان کې لوږه تر بل هر مهاله زیاته شوې ده. خو پاکستان د هندوستان کومکي غنم افغانستان ته نه پرېږدي او لارې یې بندې کړي دي. د ناروغانو لپاره یې د ویزې بیه تر $1200 پورې رسولې ده. خو بیا هم پاکستان د امارت دوست ځان ګڼي، دوه مخی چلند کوي او په رسمیت یې نه پیژني. افغانستان پر نړیوال سټیج نړیوالو ته د ترهګرۍ ځال او زانګو ورپیژني. پاکستان د هماغه پیدایښت څخه د اسلامي ورورۍ په نامه دوه بغله لوبه کوي او د دوست هیواد تر نامه لاندې دښمنۍ مخ ته بیایي او ورځ تر بلې افغانانو ته هغه که امارت یا بل حکومت وي د ورانۍ پرپړې او د سیسې جوړوي. که چیرې د امارت لوړپوړي چارواکي او د مسؤلو وزارتونو وزیران دومره واک ونه لري چې د دغه پاکستاني جاسوس ځواب ورکړي نو بیا دې له خپلو ورسپارل شویو دندو څخه خلاص واخلي او دا ډول بې واکه دندې د افغان ولس په درد نه خوري. ستاسو له ملتیا هم مننه کوم. تاسو دا ویډیو له سوله افغان یوټیوب چینل څخه ولیدله. زموږ پخوانۍ ویډیوګانې هم لیدلی شئ او د راتلونکو لپاره سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ تر څو خبر شئ. او بل دا چې زموږ نورې ویډیوګانې به هم تر څو ساعتونو نشر شي تر هغه په تمه اوسئ.